د تیرو 10 ورځو را پدې خوا د لشکرګاه او کندهار ښارونه د برېښنا له شتونه څخه بې برخې دي. د برېښنا د نه شتون له امله د شنبې په ورځ دلته په لشکرګاه ښار کې یو شمېر مدني فعالان او د ښار اوسېدونکي راټول سوي دي او د وسلوال طالبانو څخه غوښتنه کوي ترڅو ژر تر ژره د لشکرګاه ښار او کندهار ته د برېښنا د لیږد اجازه ورکړي. زموږ د معلوماتو له مخې چې د حکومت او د طالبانو جنجال راغلی دی پر دوو لارو باندې دی. طالبان وایي چې پر دې لارې دي دغه برقیان او د اکمالات وسي او حکومت وایي چې پر دې لارې دي وسي. پر دغه لارو باندې جنجال راغلی دی نو عمومي برېښنا کته سوې ده. پر هلمند او کندهار یې برېښنا کته کړې ده. اول طالبانو برېښنا کته کړې ده، بیا وروسته حکومت راولاړ شوی دی پر کجکي او زمینداور مساکله او سنګین باندې برېښنا کته کړې ده. زه پر حکومت او طالبانو پر دواړو باندې غږ کوم چې برق مه سیاسي کوئ. هر ډول اختلافات چې په خپل منځ کې لرئ داسې یو کار مه کوئ چې زیان یې ولس ته رسېږي. د دې زیان 100% ولس ته رسېږي او ولس په دې باندې سخت خفه دی. په هېڅ صورت دا شی موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ پر دوی باندې غږ کوو چې هر څومره ژر وي برق دې رایله کړي. د لشکرګاه ښار اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د برېښنا څخه د حکومت او طالبان سیاسي استفاده نه کوي. دوی وایي د برېښنا د نه شتون له امله یوازې عام وګړي د ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. حتی په شفاخانو کې ماشومان سته، ښځې نسته، بستر دي، د هغوی دپاره د برېښنا کوم شی نسته او عام خلک د ډېرو کړاوو سره مخامخ دي. نو موږ پر دواړو لورو دا غږ کوو چې دغه برېښنا د هلمند او کندهار ته رایله کړي او نور د دغه ولس د دغه تکلیف څخه خلاص کړي. طریقه د ژمی دی، یخ دی، اوبه نه وي، دا ټول مشکلات چې دي په برق باندې دي. نو موږ د طالبانو سم دا خواهش دی، د حکومت سم دا خواهش دی چې د ښار خلکو سره نور دا ظلم ونه کړي، د خلکو باندې یو رحم وکړي، دا برق رایله کړي. بل خوا په هلمند کې د برېښنا شرکت سیمهیز مسؤلین وایي یا د ستونزه هغه مهال رامنځته سوه چې د کجکي د برېښنا د تولید د فابریکې د کارکوونکو د تګ راتګ لپاره وسلوال طالبانو یو ځانګړې لاره په نښه کړې. خو حکومتي چارواکو بیا د طالبانو د ځانګړې سوي لارې د تګ راتګ باندې مخالفت وښود او په نتیجه کې وسلوال طالبانو پر دواړو ولایتونو د برېښنا جریان بند کړ. کومه پخوانۍ لار چې وه هغه لار د دولت د طالبان لخوا څخه بنده سوله چې یوه د شیري د مانده لارې ور وښوله چې پر دې د واویا کمپنۍ سامانونه او تجهیزات هم تېرېږي. د واویا کمپنۍ موټران پر دې لارې باندې تېرېږي. نو د شفت خلک د سب سټیشن او د فابریکې دا هم باید پر هغو لارو باندې ولاړې شي. ولې دولت وویل چې موږ امکانات کم دي، موږ دغه لار چې ده تر تهدید لاندې ده، موږ د هغې امنیت ساتل مشکل دي. نو دوی 3 لارې ور وښولې چې د کانزو لار وه، د ګارې لار ده او د رو د غاړې لار ده. پر دغو لارو باید یوه لار باید دغه ته راسي تنګي ته چې د مامورین پر هره لار کولی شي چې پر دې راسي. نو په دې مابینځ کې جنجال راغلی دی چې طالبانو هغه مخالفینو یوه لار وښولې ده او دولت دا 3 لارې وښولې دي. ولې د مخالفین یې پر دا 3 لارو نه پوهېږي او دولت دا یوې لارې ممانعت په ځکه کوي چې موږ ته تهدید دی، دغه لار موږ ته خطرناکه ده. باید یوه لار په همغږۍ که د کجکي لارې که د زمینداور د خوا لارې د هر طرفه چې لارې زموږ کارمندان هېڅ مشکل نه لري پر هره لار ورتلی سي. باید یوه لار ورته خلاصه سي چې دوی ولاړ سي خپل وظیفې ته او د هغه منطقو برقونه هم چالان کړي. کندهار او هلمند ولایتونو ته د کجکي د برېښنا د تولید د فابریکې څخه برېښنا ورکول کیږي او دواړو ولایتونو کې د کجکي د برېښنا څخه 19,000 کورنۍ استفاده کوي.